د افغانستان د نیزه وهنې لوبغاړو په پاکستان کې درې د طلا مډالونه وګټل. د نیزه وهنې سیالۍ چې د پاکستان هیواد په کوربتوب پیل شوې وې، د افغانستان په ګډون 5 هیوادونو پکې ګډون کړی و، چې له افغانستان څخه د افغان نیزه وهنې ټیم د روزونکي او سپانسر په ګډون 7 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د غزني د اولمپیک امریت مسؤلین وایي چې دغه لوبغاړي د غزني، پکتیکا او پکتیا ولایتونو څخه دي چې یادو لوبغاړو 3 د طلا او 2 د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. دوی زیاتوي چې هڅه کوي د لوبغاړو لپاره نړیوالې او کورنۍ سیالۍ برابرې کړي. در کشور پاکستان بین 5 کشور اونجا مسابقه نیزه زنی بود که خوشبختانه ورزشکارای نیزه زنی ما از وطن عزیز ما تقریبا 7 نفر اشتراک کرده بودند که 5 نفر ورزشکار بود، 1 مربی و 1 اسپانسرشان بود که خوشبختانه 3 مډال طلا او 2 مډال نقره را از آن خود کردند. په ورته وخت کې دغه لوبغاړي وایي دا لومړی ځل دی چې دوی په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. دوی له اسلامي امارت څخه غواړي چې د نیزه وهنې سیالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي. تقریبا 5 لوبې موږ وکړې چې په یوه کې موږ دریم مقام راوړی ده او یوه لوبه مو اول مقام راوړی ده او 3 لوبې دي موږ چې موږ بیف کې خوړلی ده. نو ډېر ښایسته لوبې مو وکړې، ښایسته پروګرامونه او ښې ترسره شوي. اسلامي امارت چې دا غوښتنه ده چې موږ ته په ولایتو کې په ولسوالیو کې رسمي میدانونه جوړ کړي او له موږ سره یو څه ملګرتیا وکړي او کومک له موږ سره وکړي چې موږ نړیوالو جامو ته نړیوالو کپو ته موږ لاره پیدا کړو. د نیزه وهنې برخې لوبغاړي وایي تر دې مخکې له هیواد څخه بهر لوبې نه وي ترسره کړي. دوی هیله لري چې په راتلونکي کې به هم د حکومت لخوا د دوی لپاره په بهرنیو سیالیو کې د ګډون زمینه برابره شي.